په پیل کې د خبرونو سرټکي د روسیې د چاپیریال او طبیعي سرچینو له وزیر سره د ملي چاپیریال ساتنې ادارې د عمومي رئیس لیدنه د زیربنایي پروژو د پلي کولو له امله د سالنګ د لویې لارې د تړلو اعلان او د پاکستان زندانونو څخه د لسګونو افغانانو خوشي کول. د لوی مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د غبرګولي 3 نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د نوسکي نړیوال چاپیریال کانګریس په څنډه کې د روسیې د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو له وزیر الکساندر کوزلوف سره وکتل. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې دې کتنه کې ښاغلي خالص له روسیې غوښتي څو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او چاپیریالي پروژو د چارو بیا پیل سربیره د اقلیمي بدلون په نړیوال کنفرانس کې د افغان پلاوي د ګډون زمینه برابره کړي او د پاکې انرژي تولید برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګونو لویې لارې د پاته برخو د بیا رغونې چارو د پیل په موخه د دغې لارې اصلي مسیر د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د یاد وزارت د خبرتیا پر بنسټ مسافر وړونکي وسایط کولی سي چې له بدیل مسیر څخه له دواړو خواو 24 ساعته تګ او راتګ وکړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د ځایي مسؤلینو علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د پکتیا ولایت په لجه منګل ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ 40 کلنه دښمني په دوستۍ بدله سوه. د یاد وزارت په وینا په دې دښمنۍ کې د دواړو لورو 4 تنه وژل سوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د غبرګولي په لومړۍ او دویمه نیټه د پاکستان له زندانونو څخه 280 افغانان آزاد او هیواد ته راستانه سول. د یاد وزارت په وینا دغه افغانان د اوسېدو قانوني اسنادو له درلودلو سره سره نیول سوي وه چې له یوې څخه 10 ورځو یې بند کې تیر کړې وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه